سلام دوستانو، راځئ نن خبرې وکړو چې څوک د نیمایي ګونډې بدلون یا یونیکونډیلر ګونډې بدلون لپاره مناسب کاندیډیټ دی. نو تر ټولو لومړی دا جراحي هغو ناروغانو ته کیږي چې یوازې د ګونډې په یوه برخه کې ستونزه یا ارترایټس لري. زموږ په ګونډه کې په اصل کې درې برخې یا کمپارټمنټونه شته. یو یې منځني یا داخلي برخه ده، بل یې بهرني یا جانبي برخه ده، او دریم یې د زنګون او فیمر هډوکي ترمنځ دی، کوم چې د پټیلو فیمورال یا مخکینی برخې په نوم پیژندل کیږي. نو د زنګون نیم بدلول د هغو ناروغانو لپاره چې د مفصلونو درد لري یوازې د زنګون په یوه برخه کې ترسره کیږي، او په ډېرې قضیو کې دا د زنګون داخلي برخه یا منځنۍ برخه ده. نخي یا نوماند څوک دی؟ په نورمال ډول دا د هغو ناروغانو لپاره ترسره کیږي چې عمرونه د 4 څخه تر 15 کلونو پورې وي، یا د 15 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ناروغان چې یوازې د زنګون په یو برخه کې د مفصلونو درد لري. دوهم، ناروغ باید د حرکت ښه حد ولري. دا په دې معنا ده چې ناروغ باید وکولی شي زنګون په بشپړه توګه مستقیم کړي او زنګون په بشپړه توګه وخوځي. دریم، د زنګون ټول لیګامنټونه باید روغ وي، په ځانګړې توګه د مخکینی صلبي لیګامنټ. څلورم، په زنګون کې باید هیڅ مهم کږوالي یا بدلون نه وي، یعنی دا چې په زنګونو کې باید نه د ورس کږوالي وي او نه د والګس کږوالي. او د کلینیکی معاینې پر مهال ناروغ باید دا تایید کړي چې یوازې د زنګون یو خوا درد لري، یعنی دا د زنګون داخلي برخه یا میډیل برخه ده. مخکې له دې چې ناروغ ته د نیمایي زنګون بدلو جراحي مشوره ورکړو، موږ تل لووري د درملو، فزیوتراپي او تمرینونو هڅه کوو. که هیڅ شی کار ورنه کړي نو یوازې بیا ناروغ ته د نیمایي زنګون بدلولو جراحي مشوره ورکوو. په اصل کې دا جراحي د پالو ناروغانو له ده. فعال یعنی هغه کسان چې غواړي ودرېږي، وګرځي، زینې وخیږي، او هغه خلک چې د جراحي نه وروسته محدود ژوند ته چمتو نه وي. نو له همدې عمله دا جراحي اکثره د منځني عمر لرونکو ناروغانو لپاره کیږي یا د کلونو او کلونو ترمنځ عمر لرونکو کسانو ته. مخکې له دې چې جراحي ته لاړ شو، موږ د ناروغ ایکس ری او ام آر آی کوو څو وګورو چې یوه برخه زیانمنده شوې ده که نه. نو که ته ځوان او فعال او ته د زنګون له درد څخه کړیږې او ستا ایکس ری او ام آر آی دا تایید وي چې دا د زنګون درد دی د یوازې یو برخې د ارترایټس له امله، نو ته کولی شې له خپل ډاکټر سره وګورې او د نیمایي زنګون بدلو جراحي پلان کړې. عموماً ټولې چیرنې یا خبرونه لکه د بریتانیې رجسټري یا ملي ګټه رجسټري یا د امریکایي ارتوپیډیک جراحانو لاشود دا وایي چې که دا جراحي د سم دلیل لپاره او په مناسب ناروغ کې ترسره شي، د بقا کچه نږدې ښه په 3 سلنو پورې ده، د 10 څخه تر 15 کلونو لپاره، او دا په داسې ناروغانو کې ډېر ښه نتیجه ورکوي. نو که ته د نیمایي زنګون بدلولو جراحي ته د تلو فکر کوې، له خپل ډاکټر سره وګوره، خپل حالات ورسره بحث کړه، او زه ډاډه یم چې هغه به تا ته سمه لارښوونه وکړي. ټولو ته نیکې